د واده د اولنۍ شپې ترتیب او ډېر مهم معلومات په دې ویډیو کې پراته دي. کوم کسان چې ودونه کول غواړي نو هغه دې دا ویډیو تر اخره پورې وګوري چې د واده د شپې ټول معلومات نه خبر شي چې د واده په شپه باندې کم داسې عمل کیږي چې ستاسو زندګي تر ټول عمره تر اخره پورې ښایسته جوړولی شي. کوم کسان چې دا ترتیب نه کوي او دا کار نه کوي نو داسې ډېر کورونه شته چې د دې د وجې خراب شوي دي. دوستانو داسې ډېر کسان شته چې هغوی د واده په شپه باندې کله چې ښځې سره ملاویږي نو هغوی د هغه کسانو نه معلومات وکړي کوم کسان چې یا د هغوی ملګري وي یا د هغوی نه څه لږ مشران وي نو هغوی ورته هغه تجربه ورکړي کوم چې هغه د هغوی په علم کې وي. نو دوستانو کله هم چې تاسو د یا داسې نور کار وي نو د هغه کس نه به معلومات اخلئ چې کوم په هغې کې تجربه وي، یعنې ښه برابره تجربه وي چې هغه تاسو په ټول حساب باندې پوه کړي. نو کتونکو اولنی کار خو دا دی کله چې د واده په شپه ښځې سره ملاویږئ کامرې ته ورځئ نو سړی دی اول دا معلومات وکړي جینۍ باره کې چې د هغې څه خوښ دي او څه یې زړه ته کیږي نو هلک دې هغه څیز راوړي او ځان سره دې کمرې ته دننه کړي. بیا دې ښه په ادب سره په جینۍ باندې سلام واچوي او ښه په ترتیب سره دې کیني ورسره. دویم کار دې دا وکړي چې ښځې له خو هسې سړي کالي کړي وي نو دا دې ورسره اکسټرا یا ګوتمه یا داسې چین جوړ کړي چې هغه د هغې د خوښې وي هغه دې ورته د واده په شپه باندې واچوي. په دې سره ښځه ډېره زیاته خوشحالیږي. دریم کار دې دا وکړي چې ښځې له د مخکتو پیسې ورکړي که هغه هر څومره وي ځکه چې ښځې نه په سفر کې نورې ملګرې تپوس کوي نو چې ښځه ورته په ډاډه الفاظو کې ویلی شي او په دغه باندې ښځه ډېره زیاته خوشحالیږي چې تاسو پیسې ورکړئ. د ښځې څلورم کار دا دی ډېر کسان دا وایي چې ښځه باندې زور زبردستي وکړه او دباو کې راوله نو ټول عمر به ستا په دباو کې وي. دا بالکل غلطه خبره ده. کله چې دوستانو تاسو ښځې سره میلاو شئ نو هغې ته داسې انټرسټینګ خبرې وکړئ چې هغه ستاسو خبرې نه متاثره شي او هغه خپله په دغه خبرو باندې پوه شي چې زما خاوند کم کارونه خوښوي او کم کارونه بد ګڼي. که تاسو ورته ووایئ چې ستا مور او پلار زما مور او پلار دي او زه ستا د مور او پلار ډېر عزت کوم نو په جواب کې به هغه هم دغه خبره تسلیموي چې زه زما مور او پلار سره دومره صادقه دی نو هغه به هم خپل ذهن کې دغه سوچ کوي چې زه هم دې کور ته راغلی یم او د دې هلک د هغه هلک مور او پلار ته به د خپل مور او پلار په نظر ګوري او دغه سره به جینۍ هم په دباو کې نه راځي ځکه چې یو جینۍ تاسو یو ښځه تاسو په خپل دباو کې راولئ نو هغه څه ټیمه پورې په هغه دباو کې هغې نه بعد بیا هغه شانتې دباو نه ځان وباسي او بیا وروسته جنګ جګړې په کور کې سټارټېږي. بیا به تاسو کمره کې اخوا دېخوا وګورئ کوم سامانونه چې شوي وي د هغې به صفت وکړئ چې تا له خو ډېر زیات سامان شوی دی. په دغه څیزونو کې خو د سړي هسې هم ډېر انټرسټ نه وي خو ښځه باندې ډېر تاثیر پرېوځي او ښځه د دغه شیانو ډېر خواهشمنده وي نو په دغه باندې ښځه ډېره زیاته خوشحالیږي. کتونکو کله چې تاسو بیا ښځې سره ملاویږئ نو لایټ به بند ځکه چې ښځه په رڼا کې خپل خاوند ته د مینې اظهار نشي کولی. اول به دغه کار وکړئ چې ښځې لاس په خپل لاس کې ونیسئ او اول نه به مینه سټارټ کړئ مطلب په مخ به یې ښکل کړئ په تندي به یې ښکل کړئ ډایرکټ به دغه کار ته نه ځئ. څنګه چې ځناوران کار کوي هغه کار نه به ځان ساتئ. په دغه ورځ باندې ښځه او سړی هسې هم ډېر ستړي وي نو پکار دا ده که ښځه دغه ټیم کې تاسو ته ووایي چې زما موډ نه دی نو تاسو ورسره زبردستي مه کوئ ځکه چې په زور زبردستۍ سره د ښځې زړه ماتیږي. نو کتونکو دا ډېر مهم معلومات ول چې سره مو شریک کړل.